وطنا وطنا وطنا. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، په پښتو فلم انډسټري او په پښتو ډراما انډسټري کې دومره پښتانه ټیلنټډ فنکاران پټ دي چې له هغو فنکارانو تر اوسه پورې نه پښتو فلم انډسټري او نه پښتو ډراما انډسټري د خوند کار اخیستی دی. کله دې فنکارانو څخه د خوند کار واخیستل شي، نو زما دا امید دی چې پښتو فلم انډسټري او پښتو ډراما انډسټري به یو ځل بیا په خپلو خپو باندې ودري او یو داسې دور به راشي چې په هغه دور خواهش ټول فلم بین ټول پښتانه لري. ګرانو کتونکو، دلته به د یو ټیلنټډ فنکار، یو ټیلنټډ، یو ډیر د اوچتې درجې فلم سټار د عجب ګل یو وړوکی غوندې د ژوند کیسه له تاسو سره شیر کړم چې هغه پښتون چې کله فلم انډسټري ته راغی نو هغه وخت کې ماحول څنګه و او دې ټیلنټډ فنکار په هغه انډسټري کې کم کار وکړو. ګرانو کتونکو، عجب ګل چې کله شوبیز دنیا کې قدم کېښودی نو د اول شروعات له پی ټي وي نه وسو. په پی ټي وي کې یوه ډراما وله چې په اردو زبان باندې په پی ټي وي چینل باندې چلیدله چې د هغې ډرامې نوم و پیاس. دا یو سیریل و، دا یو 12-14 کیسته ډراما وله. په دې ډراما کې عجب ګل د خپل فن مظاهره وکړه او په دې ډراما کې د کرکټر د یو ملنګ فقیر ټایپ غوندې کردار و. له ده سره هغه کردار عجب ګل ډېر په خوند ډېر زبردسته ولوبولی او د پښتنو او د کتونکو په زړونو کې ځای پیدا کړي. عجب ګل په هغه ډراما کې کردار د ډېرو فلم سازانو په نظر کې راوستی او ډېرو فلم سازانو دا غوښت چې مونږ به عجب ګل په خپلو فلمونو کې اخلو. نو په هغه زمانه کې د پښتو فلم انډسټري یو ډېر اوچت نوم ممتاز علي خان په خپل فلم کې چې هغه فلم په اردو زبان باندې و، قیامت سے قیامت تک، په دې فلم کې عجب ګل کاسټ کړی. عجب ګل په دې فلم کې د ایکشن هیرو کرکټر ډېر په خوند باندې ولوبولی. نو مزید یې خپل ځان و انډسټري ته ورښکاره کړی چې زه یو پښتون یم، په ما کې ټیلنټ دومره زیاته دی، زه چې یو کردار لوبومه هغه کردار به د کتونکو په زړونو کې ځای ضرور پیدا کوي. ګرانو کتونکو، شپې ورځې تېرېدې خو د عجب ګل په زړه کې یو داسې خواهش پیدا سو. د عجب ګل زړه دا وخت چې زه یو داسې فلم تیار کړم چې هغه فلم زما په ډایرکشن کې وي او هغه فلم انډسټري ته یو قوت ورکړي، یو طاقت ورکړي. همدا وجه وه چې عجب ګل په 1999 کې په خپل ډایرکشن کې د یو فلم اعلان وکړي. هغه فلم هم په اردو ژبه و. د فلم نوم و کوئے ہو تم کہاں. دا فلم یې اعلان کړی. کله چې د دې فلم اعلان وسو په انډسټري کې یو هلچل مچاو شو. ټولو به دا خبرې کولې چې عجب ګل وګوره، بیا ډایرکشن وګوره، بیا فلم وګوره. په یو فلم په یو ډراما کې د پښتون ځوان کار کړی و، دا به ډایرکشن باندې څه پوسي او دا به فلم څه ساز کی. دا خبرې شروع شوې. ولې په هغه زمانه کې په انډسټري کې ګروپ بندیانې زیاته وې. دغو ګروپ بندیانو په وجه باندې خو فلم انډسټري نن تر دې ماحوله پورې را رسېدلې ده چې بالکل د ژوند اخري ساه اخلي. عجب ګل ته به دا ټولې خبرې را رسېدلې چې انډسټري ستا مذاق وړاوي، په تا پورې خاندي چې دا وګوره او بیا فلم وګوره، بیا سازول وګوره، بیا ډایرکشن وګوره. لیکن عجب ګل یو پښتون ځوان و. هغه یو پخه اراده کړې وه چې زه به فلم جوړوم او د دې ټولو خلکو خولې به وربندوم. بهرحال د دې خبرو، د دې مذاق، د دې طنز، د دې ګروپ بندیانو په ماحول کې عجب ګل د خپل فلم کوئے ہو
तुम कहाँ د دې شوټینګ یې د بلوچستان په غرونو کې شروع کړو او ورو ورو یې دا فلم کمپلیټېدو ته ورسولو. په دې فلم کې د پاکستان فلم انډسټري یو ډېر اوچت نوم میرا بابر علي او د پخپله په دې فلم کې د خپل فن مظاهره وکړه. کله چې فلم کمپلیټ شو او د نمایش دپاره تیار شو نو په 2015 کې دا فلم د پاکستان په ټولو سینمو باندې د نمایش دپاره پیش شو. د سینمې په اوله شو کې ټول کتونکي د دې فلم مینوال جوړ شو او د هر کتونکي په خوله به دا خبره وه چې ډېر د کمال فلم، ډېر زبردست فلم، دا فلم به پاکستان فلم انډسټري ته قوت طاقت ضرور ورکوي. فلم دومره هیټ شو چې صرف په پاکستان کې نه بلکې په هندوستان کې د دې فلم نقل باندې یو فلم جوړ شو چې د هغ فلم نوم و امراض. امراض فلم کې بوبي دیول اکشے کنا د خپل فن مظاهره کړې وه او هغه فلم په هندوستان کې هم کامیاب شو. یعنی عجب ګل په شوبیز دنیا کې یو داسې کارنامه وکړه چې د هغې کارنامې په وجه باندې نن هم د شوبیز په دنیا کې یو ډېر اوچت مقام لري. د عجب ګل دا فلم کوی هو تم کहाँ دومره ایوارډونه و عجب ګل ته د دې فلم په ذریعه باندې میلاو شو چې عجب ګل د پاکستان یو بهترینه فنکار قرار شو او عجب ګل ته د فلم انډسټري دروازې دومره کلاو شوې چې هر فلم ساز به دا وخت چې زما په فلم کې عجب ګل د خپل فن مظاهره وکړي. لیکن عجب ګل په هغه زمانه کې هغه ټول ماحول لیدلی ولی چې هر ځای ګروپ بندیانې دي، هر ځای سکم دی د یو بل خپې وهل دي، هر ځای منافقت دی، په یو ښه اداکار باندې خنداګانې دي. دې ټولو کیسو د عجب ګل زړه مړ کو چې بس نور ذاتي په فلمانو کې زه داسې کار نه کوم چې هغه فلم و انډسټري ته ترقي ورکړي. ولې ټول منافقین وو، ټول هغه خلک پکې وو چې هغو خلکو دا نه غوښت چې انډسټري د ترقۍ پر خوا باندې لاړه شي. له دې بعد عجب ګل په ډېرو پنجابي او په ډېرو پښتو فلمانو کې د خپل فن مظاهره وکړه. خو تر اوسه پورې له عجب ګله څخه داسې کار نه دی اخیستلی سوی چې هغه کار یو یادګار کار وي. دارنګه د دې ویډیو په شروعات کې چې کومه خبره ما وکړه چې په پښتو فلم انډسټري کې دومره ستوري، دومره سټاران، دومره زبردست فنکاران پټ دي چې له هغو فنکارانو تر اوسه پښتو فلم انډسټري د خوند کار نه دی اخیستی. ټولو کې همداسې ماحول دی لکه په دې ویډیو کې چې ما د عجب ګل متعلق له تاسو سره شیر کا. هر ځای ګروپ بندیانې دي او هر ګروپ دا غواړي چې په پښتو فلم انډسټري کې صرف او صرف زما د ګروپ راځي، بل ګروپ دلته قدم نه کیږي. ګرانو کتونکو تر څو پورې چې په پښتو فلم انډسټري کې ګروپ بندیانې ختمې شوي نه وي او د دې انډسټري د ترقۍ دپاره فلم سازانو او ډایرکټرانو صاحبانو کار نه وي کړی تر هغه ټایمه پورې پښتو فلم انډسټري قطعاً د ترقۍ پر خوا نشي تللی او بالکل دا ټایم د پښتو فلم انډسټري ژوند داسې دی چې په آخري سلګو دی، یعنی مرګ ته قریب دی. ګرانو کتونکو دا و د فلم سټار عجب ګل د ژوند یو ډیره خوندوره کیسه چې ما له تاسو سره شیر کا. دارنګه به زه نور فنکاران هم تاسو ته راوړم چې هغه د خپل فن باچهان دي خو لیکن تر اوسه په سوشل میډیا باندې د هغو شکلونه راغلي نه دي. د هغو فنکارانو شکلونه چې په سوشل میډیا راسي او د هغو هغه د فن مظاهرې چې په سوشل میډیا باندې خور شي نو زما توقع ده چې پښتو فلم انډسټري کې ډېر انسانان داسې اوس هم شته چې د هغو په زړه کې درد دی چې پښتو فلم انډسټري د یو ځل بیا د ترقۍ پر خوا لاړه سي. دا و د عجب ګل د ژوند یو کیسه چې ما له تاسو سره شیر که. تر بل خوندور پروګرامو پورې مو پر لوی الله سپارل یاسته. د خدای
पामान। मेरी और मेरी बीवी की खुशियों भरी जिंदगी से खेलना बंद कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं सर? जो तुम सुन रहे हो